د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي خپلو لاریونو ته به دوام ورکړي. دغه غورځنګ د یوې جرګې جوړولو اعلان کړی چې له قومي مشرانو به په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د دې غورځنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه کوي. په بانو کې تر پرونۍ جلسې وروسته پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د پارلمان او پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي د پاکستان د پوځ د ویاند یو ټویټ ته هم غبرګون ښودلی دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په سټوډیو کې بشیر ګواښ دی. لومړی د پوځ د ویاند آصف غفور او محسن داوړ ترمنځ د ټویټ د تبادلې په اړه راته ووایاست. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین په مشرۍ باندې د جنوري په 12مه یوه جلسه وکړه، یوه مظاهره وکړه. د هغې نه وروسته د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور یو ټویټ وکړ. په ټویټر باندې یې ولیکل چې هغه کسان چې لا وار د مخه حلال شوي دي، بچر لفظ استعمال که په انګریزي کې، نو هغه به نور څنګه حلالېدلی شي. دا په دې باندې ډېر تنقید وشو او ډېرو خلکو ویل چې دا پښتانه یادوي. په دې باندې د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ هم خبرې وکړې او په غبرګون کې یې ویل چې د باید وضاحت وکړي چې دا څوک یادوي. د پاکستان پوځ د په وینا دا خبره کوي چې پښتانه د دې نه نور څنګه ځورول کېدی شي، نو هغه چې دا ډېر د افسوس خبره ده او باید په دې باندې نور بحث وشي او باید بخښنه وغواړي دغه سمه. بیا اوس هم په همدا ټویټر باندې په سوشل میډیا باندې یا ټولنیز مطبوعات باندې همدا بحث روان دی او د پاکستان پوځ ویاند چې دی هغه بیرته خپل هغه ټویټ ډیلیټ کړی دی، هغه یې ختم کړی دی. د خپل د رسمي پاڼې نه دا نه و کړی، د رسمي حساب یا اکاونټ نه و کړی، د خپل شخصي هغه نه یې کړی و، خو ډېرو خلکو پرې تنقید کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ څو میاشتې وروسته په بانو کې پرون لاریون وکړ، خو مخکې یې پرله پسې جلسې کولې. د دې ځنډ لامل څه بلل کیږي او آیا دوی به خپلو لاریونو ته دوام ورکړي؟ پښتون ژغورنې غورځنګ اکثره ډېر مشران چې وو هغه ونیول شول. د منظور پښتین نه بغیر نور ټول تقریبا ونیول شول. نو هغه د دوی هغه زور چې وو، هغه د خلکو د راجمع کولو وړتیا چې وه، هغه یو قسم ته کمزورې کړه. بیا بیرته محکمو کې دوی عریضې وکړلې او عریضو د مخې نه د دوی دغه محاکمې چې ختمه شولې، نو دوی را خوشې شول د زندانونو نه او دوی دا مظاهرې وکړې. ډېرو خلکو ویل چې پی ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دا نور ختم شو، خو دغې جلسې بیرته دا وښودله چې دوی اوس هم په زرګونو خلک راغونډولی شي او را یوځای کولی شي. منظور پښتین د بنو په جلسه کې ویل چې په 2 فروری باندې به په کوټه کې یو جلسه کوي او دا ویل چې دا د ارمان لوڼي چې د دوی په وینا د پولیسو د خوا نه په تشدد کې وژل شوی دی، د هغه دپاره د هغه تلین دی، نو په هغې حساب باندې به هلته په کوټه کې پښتانه راغونډوي بلوچستان کې. او همداراز دوی دا هم وایي چې کوم هدفي وژنې دي هغه دې ودرېږي او کوم چې د طالبانو دپاره د پاکستان د پوځ ملاتړ دی هغه باید ختم شي. د پاکستان پوځ دا یوه خبره هم نه مني او وایي چې د طالبانو سره ملاتړ نه کوي او دا هم وایي چې د غیب کړل شوو کسانو دپاره یو کمیسیون جوړ دی د دولتي او هغه لګیا دی کوشش کوي چې دا مسله حل کړي. منظور پښتین ویل دي چې دوی 8000 کسانو لیست ورکړی دی چې غیب کړل شوي دي او د 8000 نه چې دی 1500 کسان هغه بیرته را پرېښودل شوي دي او د مشال ریډیو ته یو څو ورځې مخکې ویلې چې دغه کسان د دوی د فشار د امله راخوږ شوي دي او دوی ویلي که دوی فشار کم کړي نو بیا همغسې پخوانی حالت راځي.